سلام یو سلام او لس سلام او سل سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو راغلو میلمنو تالار ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د بلا د واخلم خپرونه تر پایه پورې وګورئ. دوستانو دغه ځینې خلک هم چې وګورئ ډېر سست و پست دي په خبرو کې. که یو عادي پوښتنه هم ترې نه وکړي چې ورور رابله ورځ بیا ښار ته لاړې بیا به ورته شروع کړي قصه. والله راغلم دروازې نه چې ووتم هلته یو ملګری مخامخ شو هغې خوا ته بیا ودرېدم بیا مې ورته چای ست وکړو بیا راسره نانوس راغلم سړک ته ودرېدم موټر راغی ودرېده چې ګورم موټر ډک و هغه لاړه بل موټر راغی هغې ته مې لاس ورکړ چې ګورم هغه رینجرو پکې لرګي بارول تېر شو هغې م راته ونه درول بیا بل موټر راغی هغې کې وختلم ښار ته لاړم سودا مې واخیستله زړه به دې دغه قصې نه تور کړي بیا همداسې موږ ملګری دغسې په ټیلو به لګیا وم دغه خبرې چې اوس مې وکړم دغسې میده زړه به یې سړي ته د قصو نه تورو نو ما ورته ویل والکه ته دومره په قرار قرار غږېږي دا څه کې لږ ذره تیز شه لږ ذره چالاک شه بعد ته خو بیخي سړي زړه د قصې نه تورې بیا یې مخ دې خوا که عجیبه خبرې کوې ته وله زه خو اوس ډېر تېز شوی یم په خدای چې وړکی یم یو ځلې د خر د سر نه ولیدلی یم اخ مې نه شو ویلی ما ورته ویل چې ته نام دا ته داسې سستې سستې خبرې کوې تا خاندان کې ټول همسې سست سست غږېږي ویلې عجیبه خبرې کوې زه خو لا په ټولو کې ډېر تیز یم دادا مې د خدای وبخي پوه شي هغې د صرافۍ دوکان جوړ کړی و بیا پوه شي ګوته به یې په 15 کې وله او زه به په 15 کې بیا یې تاوان وکړو دوکان یې خرڅ دوستانو بیا دغسې وایي کوم شاعر راغلی د چاکورې ټکولی خو د شاعر تخلص چې و زخمي و کله چې دا کور دروازه ټکولې ټکه 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 د کور خاوند غږ کړی څوک یې ویلې څوک یم زخمي یم د کور خاوند ویلې وروره وبخه دا ما کور د شفاخانه مخې ته دلته لاړ شه بیا دغسې دوستانو و یوې ښځې نوی سیم کارت واخیست غوښتلې چې خپل دا خاوند باندې یو ټریننګ و معلومات وکړي بس د اشپزخانې نه زنګ وهلی ده خپل خاوند ته الو سړي چې د هغه غږ ودرېد الو څوک یې ویل ته څوک یې خو په خبرو خبرو کې دې ښځې ویلي تا سره مینه لرم وایي لیونۍ اوس قطع که ولې ښځې ورته ویلي وایي پس ته زنګ ووهه بل د لیونۍ لور هلته مخامخه ده چې هغه یې وانه وري مننه دوستانو یو جهان دوستانو نن موږ سره په خپرونه کې ډېره ښکلې ډېره تکړه بااستعداده ځوانه سندرغاړې میلمنه ده دا چې څوک ده د یو جیب چک چک سره راغواړو شایسته شبنم شایسته جانې په خیر راغلی هر کله راشي زنده باشین بخیر آمدی بر برنامه ما زنده باشین تشکر بلاد واخلم نام برنامه ماست بسیار خوب خودت چی گفتنی داری بر میمانه تالار بر بیننده تلویزیون شمشاد خب من در نوبه خود اول بر شما سلام تقدیم میکنم و در تلویزیون زیبای شمشاد و در حاضرین بر تالار و بیننده های عزیز مننه شبنم جان خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې مریضي جوړ ناجوړ تکلیف انشاءالله بیخي دغه فټ ګلون شته درد مرد ریزش هیچ چیزی هم شکر نیستی زکام وکام انشاءالله شکرگزار هستم که نخیر خب رابندان چطور بود رابند من خونه بود خب ازدهام ترافیکی خود طبعا زیاد می باشد خودت پیاده هم در موتر نخیر در موتر اینی در مردم میمان میگه که در موتر می دیگه میمانه کلش در موترسیکل می آمد زنده سی خوشحاله اوسی دا از کلی که در پیش گم کوالی نمیگه جنگ پاتی و سر پاتی که نمی صفاست را گب باشه خوب است تصمیم عروسی را چی وقت میگیری؟ خب تصمیم عروسی حالا درباره‌اش گپ نمیزنیم چرا که وقت ما تصمیم عروسی را گرفتیم گرفتی؟ بله خدای دې ژوندی لره شمدان جانې خوشحاله اوسې خودت در خانه که جای را جارو میکنی یا کدام وقت دیگو کاسر میشوی ظرفی میگمد راسی تا بگو
پشت مچقه گیران میکنی؟ راست بگویم والا شما خود تانوز دیادم نامدین؟ بیخی کسی را که دوست دارم او زیاد دیادم میآید. خب بله. او را در شفر میگی؟ نامش نمیگی در شفر میگی شیره؟ خب اونا خودشان میفهمن. الله خدای دې زنده لره خوشحاله اوسې شبنم جانې خودت چند رقم خنده را یاد داری راست تا بگو. زنده باشن امرای شما. خب یک انسان که طبعا هنرمند میشه او باید در هر لهجه البته در هر زبان بخوانه نه؟ به شک. پشتو، فارسی، خب پشایی، ازبکی، هزارگی. به شک کلی زبانه ما شما. دیگه یک هنرمند کامیابیش دمی باشه. خب دیر خواه. واقعا که خو هنرمند باید په هر ژبه سندري وای. ما پرسان میز ما میگم چند رقم خنده را یاد داری. ای الله اینال خوب فهمیدی. خنده. خب چند رقم یک خنده از خودم است دیگه اگر تمثیل بگوید تانوز تمثیل یاد ندارم. اونم خنده ای از خودت اگر برای بیننده برای ما که ما هم خوشم خودت هم خوشی و بیننده هم خوشم. نخیر نیست خنده خودم گم شدم. خوب اینجوری بوده. خدای دې زنده لره خوشحاله اوسي. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې سیده په سیده یوه لنډه دمه راخلو او بېرته راګرځو د شمشاد نړیوال ټلویزیون سره اوسئ. دوستانو بیا ښه راغلاست. شبنم جان اگه اجازه باشه بفرمایئ. دوستانو دغسې وایي کوم سړي د خارج نه خپل یو ساده ورور ته زنګ ووهه. زنګ یې ووهه سلام علیکم وعلیکم څنګه چل دواله کور کې خیریت ده ټول ښه دي وایي ټول ښه دي خیر و خیرت د لالا بیخي چار و پنج هیڅ مشکل پرابلم هیڅ شی هم نشته ده مصرف دې مه کوه خالي لږ جګرخونه یم هغه ویل چېشته جګرخونه یې ویل هغه ما ورته هغه غټ سپی نه و راوړی غټ سپی وای والا هغه بیچاره مردار سو لالا یې ویلي ولې ونې نو هغه د چیز دپاره مردار سو ولې وایي موږ او تاسو هغه تور خر نه و هغه بیچاره مردار سوی پوه شي د هغې غوښه یې خوړله که مډوکې ستوني کې بس د هغې د لاسه مردار سو ورور یې وایي خر مردار شوی ده هغه چیز ته مردار سو ویل هغه دې بیچاره مړه شوې وله دیرې ته مړله پوه شي خولم پوه شي لاره کولو دی بیچاره خپې راته وشه مغه د مردار هغه ورور یو ځلې ویلي وایي دې مړه شوې ده هغه چیز ته مړه شوله ویل هغې خو لا دادا پسې زړه واچوي ولې وایي هغه مړ شو پوه شي بیچاره هغې دپاره هغه بس مړه شو نو ویلې خدای دې غر که بیا خو ټول تباه شو یو موتا پاتې چټي په چټي وایي چې خدای خیر خیرات ده لاړ به شو خپلې ګرانې مېلمنې ته شبنم جان خودت تا لکه سیرهی تو با از سندله نازک نازک کدام چپلی زدی که چپلک تاپ توپ وار مار کدی نکدی خب تانوز نه بیخی خب چل نمبر چپلی تست نمبر چپلی ما افت لیلا 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 زرشم لتا لیلا زما خاکی گستا بسرو شنگو مسکا لیلا 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 زما خاکی گستا بسرو شنگو مسکا لیلا 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 اے لیلا زویا لیلا تناسته تنا لیلا ته ګورې لږ مجنون ته مو ګوره چې دې خوا ولاړ ده که نه ویم څومره ښایسته او خوږه مېلمانه راغلې ویم شیر دادا دا خو زه پېژنم ته دا میوه کېږده که نه چې څنګه یې پېژنې مسکین خانه وایه که نه ودې پېژندله مېلمنه ولې نه ویم دا خو ولې زه نه پېژنم دا خو په مکتب کې زما همصنفي وه او بله دا چې دې ته ما دومره نقلونه ورکولې وایم که یقین دې نه راځي پوښتنه ترېنه وکړه وای ښه نو لیوانیه دا خو بیا ښه شوله که نه دا څنګه نقلونه دې ورکړي دا ګوره څومره ښه سندرغاړې ده ته اوس هم ډانګه هېڅ شی نه یي ولې چې شی نه یم او دا خو څه کې شیر دادا د دې په خاطر باندې نه دی وایم د ډیران په سر باندې یو چرک خلاصه کې چې
چې د خپل دنیا ټول چرګان مې خرڅ کړو او د دې په خاطر مې یو دانه ښایسته موبایل دې ته واخیستو او یو مې ځان ته واخیستو یو وار به ما دې ته مس کال ورکوو او دیگه دفعه هیبری ما مسکال میداد او بس یه وار دو واری را باندې وکیم کو بیا ما ورته ویل خیر است هیچ پروا نمیکنه حالا که موبایل خودی پیسه نداریم یکی بار دیگه میسج میکنیم مسکین خانه نو ګوره دا چې تامسن پی ولا نقلونه دې ورکړي دي بالکل څومره ښه سندرغاړی ده خو ته هم باید سندرغاړی راوتی وې که نه ته څه شی شوې ځه ته ووایې ویم دادا شیره صحیح دی چې دا سندرغاړی دی سندرغاړی ده نو زم سندرې وایم خو زم نیمچه سندرې والا یم که نه څنګه نیمچه سندرې وایې ولې پورې نه وایې د دې په خاطر ما چې کله سندرې ویلې نو دا ماشومان زما د غږ نه ډارېدو نو د همدې په خاطر ما بیا سندرې پرېښودو نو و څه شی وایې اوس به ټپې ویم ټپې ټپې خو وایې نو موږ خو د یو ټپه ما نه اورېدله وی یاره وایم شیر دادا هېڅ درته ویلی نه شم ولې هغه داسې چې بس اوس غټان چې دی زما د غږ نه ډارېږي وای ښه دوستان یو چکچک به وکړو که ما پښتنه خو نه لرې د مېلمنې نه ولې نه ډېر پښتنې ترې نه لرم اول خو دا دی چې یو ځل راته وخانده نو بیا به نور پښتنې درنه وکړمه هغه د وی خندل څنګه وخاندې غاښونه ښکاره شي که نه څه ووایم نو که ښکاره شي او که ښکاره نه شي دا به زه څه ووایم باید ښکاره شي هغه د وی خندل د تا وګوره هغه ته خاندي اوس دې پوښتنه کوه پوښتنه وایم په یادېږي دي چې تا مانه یو پوښتنه کولې ما به درته ویلې چې زما په خپله یاد نه دی نو تا له به زه څه شي ووایم نو ولې ته د یو پوښتنې ځواب در سره نه و خدای دې تباه که نو څنګه به مې ورته جواب ویلې شیر دادا او بله دا چې ستاسو په کوڅه باندې تېرېدمه څه وخت نه بس صحیح شو صحیح شو دا شوتلې مې ستاسو غواګانو دپاره وړلې نو چې ته مې ولیدې بام په سر باندې ولاړ وي او دا څه ورته وي په تناب باندې دې کالي خورولې نو ما بیا هغه سندره درته زمزمه کړو په بام ورو راځه په زنده مې شین خال وخلی دی مازدیګر د لاليه په سرو شونډو د رنګ وخلی دی مسکین جانه ژوندی اوسو راوس ته ورو ورو ورځه بس دا چې هم دومره دې لیواني کړو ځه نو که نه مګه راځه خب شبنم جان مسکین جان دیگه در برنامه ما این دیگان میوره میاره مزاحمت میکنه که میمانم منم سردرد میکنه خدا کنه تو رو سردرد نکنه باشه نه خیر نه خواهش میکنم خوب است که در وقت برنامه میایید قصات شما هم تیر میباشم روشنی الله تو رو زنده داشته باشه بخیر باشی این صدای تو رو مادر مامده خانه خیلی خوش داره بسیار خوب زنده باشین نمیشه که اینمی آهنگ و نموز یگان داشت پس خانه هم بخوانی ما هم بشنو تو هم بشنو هم بشنو کل ما خوش خواب بودیم خوب داشت پس خانه با تنها خودم اگه بخوانم خودم کیف میگیرم نه من خواستم که دادم حضور بیننده ها بخوانم که یک چهار نفر دیگر هم خوش بینم شبنم جان نیره نگفتی که کی تشویق کردید که با هنر روی آوردی خب در هنر اکثر کسا میگه اکثر دوستای ما که مرا مادر جان و پدر جانم تشویق کرده نه خیر مرا هیچ کس تشویق نکرده من خود فکر کو تشویق کردم به خاطر چی که از ما فامیل ما هیچ کس رضایتش نبود در هنر موسیقی ما دیگه ما خودم تشویق کردم خود خواستیم که یک هنرمند محبوب شوم خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي مهرباني سرمه که میکنی وقتی دانت چه آواز میشه یا نمیتونی دان آواز باشی نه خیر نه من سرمه نمیکنم بیخی نه از تو دیگه چی میگی شو اصلیش از کاجل میگی چی میگی کاجل برای خو دوستانو یو ماشوم د خپل نیکه سره سپینګیره بابا د امسا سره بیچاره روان کړوب په ښار کې چې دې ماشوم مخې ته یو ځلي معلم راغلی چې معلم راغلی پوه شي دې بابا یې ویلي دې مسي ته وایي هله بچی وایي ولې وایي ځان پټ که ځان پټ که وایي ولې وایي معلم دې مخامخ روان دی چې ولې نه ګوري
یو ځلې دې ماشوم دې خپل نیکه ته ویلي وایي بابا ته ځان پټ کا ته ځان پټ کوې ولې وایي دې ته مې پرون ویل چې بابا مې مړ شوی ده دوستانو یوه لنډه دم اخلو بیرته راګرځو موږ سره پات شئ دوستانو بیا ښه راغلاست شبنم جان انشاءالله پښتو را خو میفهمی کم وتم بله خب بسیار خوب بیا دغسې دوستانو و یوه هلک خپلې ملګري ته ویلې چې زه نورې تاسو کوڅې ته نه راځم هغه جلۍ ورته ویلې ولې نه راځي ویلې نه دا تاسو د کوڅې هلکان ډېر شوق شوق ډېر ناړام هلکان دي ویلې نو چې ناړامه دي لیونی ته څه کوې ما تا خو دوستي یارانه ده راځئ چا قصه کې مه اوسه ویلې نه که نه خبره بله ده وایي څه شی وایي زه چې تاسو کوڅې ته راسم بیا ما پسې سپیان خوشي کوي وایي سپیان راپسې شي پوه شي بیا منډې وهمه پوه شي مجبور سپیان نه وتښتم بیا وایي دا هلکان ټول راپسې چغې وایي جب پیار کیا تو ډرنا کیا جب پیار کیا تو ډرنا کیا همدې په خاطر نه راځم خودت طالب جب پیار کیا تو ڈرنا کیا طالب کا کس دوستی محبت گپ خود شما که دوستی که ترس چی است و دیگه دوستی که کدیم نمیترسم از خدای خود میترسم دقیقه تنیوالا دوستی و خدا و رازی موتور ما می نمیترسم یا چک چک بگو دوستانو شی ما چه غیبت ها شروع کردی من میگم دیدان قیزه بنداز به خدای گریبان تازه گرفته تا شست پایت پاره میکنه مرا میشناسی یا نه ای زن حالا چی زیر پای تو گشته بابر است که تو آتش کپا میکنی گپا بزن چی گپ است خیریت است گپ از این قرار است که دیگه جمع عروسی برادرم است برام تنخواه را که گرفتی یک جوره کالای نه برام میخری وزنه بلیاد خدا وزنه ما چقدر معاش دارم چقدر تنخواه دارم تو خو گوری خورور 3000 څلور زره د کور کرا ورکوم 2-3 زره ته د برق بل ورکوم دا د ګازو شي دا د وړو شي دا د ماشومانو دا د مټکور د مکتب فی شو دغه قیمت څنګه پیسې مې پیا کې ما تو کالا بلا دان صبیر زمستان شوه که خورد کلان ریزش میگیره ای زن یک برات بزنم خو او روز ما بر تو صاحب کو یک جوڑا کالا خریدم نو جدید و 2,500 افغانی او را چی کردی تو؟ او را خدا عروسی دختر خالم پوشیدم آل خواروسی برادرم است باید من کالای نو داشته باشم آل خوام نوسی او چی فرق داره وزن؟ بلا خدا بگیریتا خدا مرگت کنم چپ وزن خو کالا خو نو جدید اونو را جان کنه میگم را کل سال شریک دیده ما باید عروسی برادرم کالای نو داشته باشم اوه برو سعید تو بیغم باش همت من برات خواه گرفتم چطور کنیم دیگه گفتم کالا را بر ما میخری ما برم که خمیر ترش نکنه عادی چیکار شما تا دستی واده کردی خو وزه خیر دوستانو خدا چې خجالت نشو نو راضی خیر دا خبرې پکې راضی خوب است که داری تو خجالت نشدم نه هیچ کم نمید هیچ گپ هم نیست خوب است که من نگفته که جارو کو خب شبنم جانی بفرمایید بیا دی که موی چه است ورته وی حقوق بشر وی حقوق مساوی توی رسه که خود مساوی هم مکمل تیر است کالام فهمید در ساعت نو جارو هم کو ایرام کوی دیگه چی خب امر خانم هم این چیز می باشه کلی در این صورت نه صورتش بسیار بالا بود اما امر خانم ها بالا می باشه خودت خانم ها اگه با خیر عروسی کنی خودت هم با اینمی تو شوارت در جای گیر میکنی که کالا و چی و در یک مردم عزتش در جای میکنی نمیکنی نه خیر نه خوب خیر دست بالا کن خدا این زنه که مرا داده که آل آمده بود دیدی خدا مسلمان من داره نتا
خدا توفیق بده شه. خو او مرا حوصله خو خیر چک چک با حوصله مکنی. خدای دې ژوندی لره شبنم جانې کدام خاندان بود که اول خاندی او تو را مشهور ساخت؟ خب در چندین رسانه ها هم این پرسان از ما شده. ما آهنگی که خود ما خوشم میآید و آهنگ اولین ما بود دیگه آهنگ میهنی بود و از پشت از او آهنگ عاشقی بود خدای صبر را کړي. الله نام عاشقی را که گرفتی؟ خدای صبر را کړي زړه صبر وینشم. بله درست بشنید شما. نه نشنیدم. خو شبنم جانې که کومه سندره دي موږ ته او لیدونکو ته زمزمه کړي. چرا نه؟ تشکر. خب در اندازه و نظر من فکر کنم که شما را تپی خوشتان میآید. الله مرا خو تپی کشتست. خوشتان میآید؟ این زنکی ما که پیشتر آمده بود هر وقت که ما در سر تندور نان پخته میکنم بایی بر ما تپی میخوانه. خب بسیار خوب. هاشنا پټو کو نه پوهیږي وای 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 ما پخورا زلفو وهم مرور شونا زما جانان دومره ښایسته دی وای 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 د ډېره شرمه ترې ګلان مخ پټوي نه جانانا وایا که سوایې وای 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 د سهار خوب مې زنګوي ویده بشمه وړوکی ورورې په زړه کوي وای 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 چې شین خالۍ خورې وي بام ته وخیزینه رقیبا ځان سره به اشنا ښکلې ګرځوم رقیبا ځان سره به اشنا ښکلې ګرځوم ښکارا په دې کوڅو کې لاس نیولې ګرځوم ښکارا په دې کوڅو کې لاس نیولې ګرځوم رقیبا ځان سره یو جهان مننه د خپلې ګرانې مېلمنې نه په واقع چې ډېره ښکلې زمزمه یې وکړله. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې شبنم جان خپله چی وی یک وقفه کوتاه میگیریم خودت میگی بین میرو برو کمره پس برمیگردیم بگو با ما باشی. خب یک وقفه کوتاه میگیریم. دوستانو بیا ښه راغلاست. دوستانو دغسې یو کنجوس کې نه سړی راغی هوټل ته د ډوډۍ خوړلو په خاطر چې کله دې ته ډوډۍ راوړې ده ډوډۍ خوړلې ده چې جب کې لاس وایي چې پیسې یې نشته ده چې پیسې یې نشته ده په دغه وخت کې هغه هوټلي تغه کړی وروره سړی راغلی وایي څه خبره ده وایي لکه خامخا تاسو په هوټل کې څوک ډوډۍ وخوري که نه او پیسې ورسره نه بیا تاسو ورسره څه شی کوئ د هوټل خاوند ویلي وایي داسې بکسونه یې په دې خولې وهو چې بیا یاد یې دلته ډوډۍ ته رانیسي وایي ښه دا یو بکس یې وهلی بېچاره سړي خوله نیولې هوټل نه وتی بله ورځ وروره نیواله چې ګوریم دغه سړی بیا هم دې هوټل ته راغلی کوم لس ملګري م راوړي ځان سره ټولو باندې ډوډۍ خوړلې هغې وروره موږ سره پیسې نشته وخورئ لیونی زه چیز دپاره یم زه خرابات کوم خو وروره ډوډۍ خوړلې غرب غروب او ټوله نیواله درې څلور خولاکه یو ځل یې غږ کړی دی هوټلي خاوند ته هوټل خاوند ته یې غږ کړی دی سړي ای وروره څه شوې راشه مالک راغلی وایي څه شی دي وایي بکسونه دې شروع کړه مونږ ځو یک جهان تشکر که آمدی در برنامه ما که آمدی چقدر خوش شدی راست بگو. خب زنده باشین طبعا واقعا زیاد خوش شدم
که برنامه مقبول و زیبای شما از طریق تلویزیون شمشاد ما هم بیننده‌اش هستیم. بلد وخلم. الله. خب وقتی که خودت دندانه تا برس میکنی باز برس هایی تو میدنی یا قلیل تشور میدی؟ یک سوال جالب تانست از ما این سوال در مکتب کس نکده. خب برس شور میتون دندانه خود خب کلر شور نمیدی؟ اینی مثلا دوستانو هغه څوک که خامخا یاد نه لري لکه ما غوندې باید د شبنم جان نه یاد کړي ما مخکې بیا سر خوځاوده خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسي او جهان لاړ به شو شبنم جانې ته دې چې کومه ډالۍ موږ ته راوړې ده د بلا د واخله خپرونې ته د شمشاد نړیوال تلویزیون لیدونکو ته تالار ته چې میلمانه راغلي مایک به ورکړو دوستانو یو چکچک به ورته وکړو چې دې کومه ډالۍ موږ ته راوړې ده
واقع چې یو جهان مننه ډېره ښکلې سندره وله ډېر ښه شعر ښه انتخاب په واقع چې زمونږ ډېره ښه بااستعداده ښکلې غږ لرونکې سندرغاړې ده او ښه سندره یې ویلې چې هغه ښایسته جانان ودگی چی رقم بود؟ هغه ښایسته جانان زړه نه زه ویستی نشم زړه نه زه ویستی نشم او خدای صبر راکړي زړه د صبروی نشم رښتیا چې زړه صبرول ډېر سخت ده خب عالم نسوار خودت میخری یا دریور تا روان میکنی که برو نسوار بیار برای من یا نگویی فهمیدی که تا سیگرت برآمده به خدا من نسوار الا دادیم نه خیلی در اصل بدم میکلش بدم میکلش خب ایچ عمل نداری شکر نه خیلی شکر دغه څه ګوره دغه ته په واقع دوستانو باید هیڅ انسان عمل ونه لري ولې چې عمل سیګرټ هم سره خرابوي نسوار هم سره خرابوي خو د عمل سره یک وقفې کوتاه ښه ګرځي ما برش یک نازک دوستان یو لنډه ده بغلو بیرته راګرځي موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې بیا چیرته وایي کوم خبرنګار د کوم تلویزیون نه راغلی او په کومه کوڅه کې کوم کس درولی دا سړی هم لږ ساده ورته یې ویل وروره رښتیا ووایې څه احساس کوې چې دغه سړک پوخ شوی د څومره خوشحالي سړي شروع کړې ویل یو سلام خپل پاچا ته کوم یو سلام خپل ټولو کابینې ته سلام کوم یو سلام خپل د مشرانو ته کوم یو سلام همدا اوس خپل مور او پلار ته کوم چې ما په ټلویزیون کې ګوري خپلو ملګرو هغه دوستانو چې ما سره یې ملګرتوب د هغوی ته م یو سلام کوم تاسو ټلویزیون والا ته هم سلام کوم هغه ویل ښه خبره کوه نور خو څه بس د سلامونه که نه ویل خبره دا ده وبخه ورور زه دې کوڅې بیخي نه یم خدای دې ژوندی لره شبنم جانې چې موږ خپرونې ته برنامه ما آمدی برنامه ما را یک 5 دقیقه خنداور خوب زیبا کردی خودت به خاطر که هنرمند مملکت ما هستی خوب هنرمند هستی با کامیابی آیندهت بخیر ما دعا خواه کردیم با افغانیت چی پیام داری که در داخل از در خارج است چی برشان گفتنی داری؟ خب در داخل یا در خارج یا در وطن خود ما زیاد پیام چی ندارم یک پیام از دل و جان از صمیم قلب برشان میگم که در وطن ما آرامی بیاید دست با هم بتن تا که وطن ما جور شود صلح‌آمیز شود و ما شما بتانیم که برنامه های خوبی را داشتیم دیل خیلی چک بودو تو یک گفت نه ناله که در وطن آرامی به کل دست به دست بدن نه که در مابین ما تو آرامی نباشه جنگ و جنجال باشه خواهش میکنم نه خیر چطوری گپ میزنین مابین ما شما هیچ کدام گپ نیست به خاطر از شما یک ژورنالیست هستید و هنرمندایتان تشویق میکنین و هنرمندا هم از شما خوش است هنرمندای نمیگفتنیش است که سول بیا با هم د دې په خاطر به زه ورته په اخره کې دا ووایم چې بلا دې واخلم ولې چې د خپرونې نوم د بلا دې واخلم خدای دې ژوندی لره یو جهان مننه چې راغلی موږ خپرونې ته موږ خپرونه دې ښکلې کړه دوستانو اگر دل تو باشه و اجازه تو باشه ما یک آهنگ تنظیر جور کردیم این ما بر تو تقدیم میکنیم سیده به سیده مستقیم بیخی من بگم ما بر بیننده های تلویزیون زیبای شمشاد تقدیم میکنم که با هم ببینن خودت هم بشنو شبکه جهانی تلویزیون شمشاد بینندهش هم خواهدید خو اگه اجازه باشه که ما نفره خود دعوت کنم از پیرست است حق دارین خو خواندنه رو خود جاش نویده خواه بودی خوی خواندن در زندگی هم نشنویده خواه بودی او اگه میشنویش هم در سر سټی بلا دې واخلم خاش نویدیش اپړه دپړو راشي پی وای بلا امرتا دال شل قیمت دلو بیا بدر تاسو وایم د نرخ نامي او د ناوا بدر تاسو وایم د نرخ نامي او د ناوا بدر تاسو وایم
د سوداګرو وزارت زموږ فریاد نه اوري وړه په هوا دي د هوا به درته څه ووایم وړه په هوا دي د هوا به درته څه ووایم دا شل قیمته د لوبیا به درته څه ووایم د نرخ نامې او د نوا به درته څه ووایم قصابۍ مخته د غوښې په ارمان ولاړې د قصابۍ مخته د غوښې په ارمان ولاړې پسو خو پاتې دی د غوا به درته څه ووایم پسو خو پاتې دی د غوا به درته څه ووایم دا شل قیمته د لوبیا به درته څه ووایم د نرخ نامې او د نوا به درته څه ووایم د وریجو 1 کیلو په 100 افغانۍ نه راکوي د وریجو 1 کیلو په 100 افغانۍ نه راکوي چکني سټو د مربا به درته څه ووایم چکني سټو د مربا به درته څه ووایم دا شل قیمته د لوبیا به درته څه ووایم د نرخ نامې او د نوا به درته څه ووایم د نرخ نامې او د نوا به درته څه ووایم مننه یو جهان اپړه دپړه خدای هم خوشحاله کامیاب لره په قرار وروره دغسې مه خرابېږي یو جهان مننه د خپلې ګرانې مېلمنې نه چې موږ خپرونې ته راغله د تالار مېلمنو نه یو جهان مننه چې راغلی موږ خپرونه یې د نږدې نه وکتله د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو تر بلې خپرونې پورې چې بیا تاسو ته موږ د بلا د وخت خپرونه وړاندې کوو تاسو په یو بخونکي خدای سپارو د یو آزاد خوشحاله سوکاله افغانستان په هیله د خدای په امان
واقع چې یو جهان مننه ډېره ښکلې سندره وله ډېر ښه شعر ښه انتخاب په واقع چې زمونږ ډېره ښه بااستعداده ښکلې غږ لرونکې سندرغاړې ده او ښه سندره یې ویلې چې هغه ښایسته جانان ودگی چی رقم بود؟ هغه ښایسته جانان زړه نه زویستی نشم زړه نه زویستی نشم او خدای صبر راکړي زړه د صبروی نشم رښتیا چې زړه صبرول ډېر سخت ده خب عالم نسوار خودت میخری یا دریور تا روان میکنی که برو نسوار بیار برای من یا نگویی فهمیدی که تا سیگرت برآمده به خدا من نسوار الا دادیم نه خیلی در اصل بدم میای کلش خب ایچ عمل نداری شکر نه خیلی شکر داغ سگوره داغ تا واقع دوستانو باید هیڅ انسان عمل نداری ولی چې عمل سیگرت هم سره خرابوي نسوار هم سره خرابوي خو د عمل سره یک وقفه کوتاه خواه گرفتیم ما برش یک نازک دوستان یو لنډه دمه کړو بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې بیا چېرته وایي کوم خبرنګار د کوم تلویزیون نه راغلی او په کومه کوڅه کې کوم کس درولی دا سړی هم لږ ساده ورته یې ویل وروره رښتیا ووایې څه احساس کوې چې دغه سړک پوخ شوی د څومره خوشحالي سړي شروع کړې ویل یو سلام خپل پاچا ته کوم یو سلام خپل ټولو کابینې ته سلام کوم یو سلام خپل د مشرانو ته کوم یو سلام هم دا اوس خپل مور او پلار ته کوم چې ما په ټلویزیون کې ګوري خپلو ملګرو هغه دوستانو چې ما سره یې ملګرتوب د هغوی ته هم یو سلام کوم تاسو ټلویزیون والا ته هم سلام کوم هغې ویل ښه خبره کوه نور خو بس د سلامونه که نه ویل خبره دا ده وبخه ورور زه دې کوڅې بیخي نه یم خدای دې ژوندی لره شبنم جانې چې موږ خپرونې ته برنامه ما آمدی برنامه ما را یک 5 دقیقه خنداور خوب زیبا کردی خودت به خاطر که هنرمند مملکت ما هستی خوب هنرمند هستی با کامیابی آیندهت به خیر ما دعا خواهد کردیم با افغانیت چی پیام داری که در داخل از در خارج است چی برشان گفتنی داری؟ خب در داخل یا در خارج یا در وطن خود ما زیاد پیام چی ندارم یک پیام از دل و جان از صمیم قلب برشان میگم که در وطن ما آرامی بیاید دست با هم بتن تا که وطن ما جور شود صلح‌آمیز شود و ما شما بتانیم که برنامه های خوب را داشتیم دل خیلی چک بودم تو یک گفت نه نه که در وطن آرامی به کل دست به دست بدن نه که در مابین ما تو آرامی نباشه جنگ و جنجال باشه خواهش میکنم نه خیر چطوری گپ میزنین مابین ما شما هیچ کدام گپ نیست به خاطر از شما یک ژورنالیست هستید و هنرمندایتان تشویق میکنین و هنرمندا هم از شما خوش است هنرمندای نمیگفتنیش است که صلح بیه با هم د دې په خاطر به زه ورته په آخره کې دا ووایم چې بلا دې واخلم ولې چې د خپرونې نوم د بلا دې واخلم خدای دې ژوندی لره یو جهان مننه چې راغلی موږ خپرونې ته موږ خپرونه دې ښکلې کړه دوستانو اگر دل تو باشه و اجازه تو باشه ما یک آهنگ تنظیر جور کردیم این ما بر تو تقدیم میکنیم سیده به سیده مستقیم بیخی من بگم ما بر بیننده های تلویزیون زیبای شمشاد تقدیم میکنم تا هم ببینن خودت هم بشنو شبکه جهانی تلویزیون شمشاد بینندهش هم خواهید خو اگه اجازه باشه که ما نفره خود دعوت کنم تصویر استاد حق دارین خو خواندنه رو خود جاش نویده خواه بودی خوی خواندن د زندگی هم نشنویده خواه بودی او اگه میشنویش هم د سر سټي بلا د واخلم خاص نویدش اپرا دپړو راشي پی نه خیر مرا هیچ کس تشویق نکردم من خود فکر کو تشویق کردم به خاطر چی که از ما فامیل ما هیچ کس رضایتش نبود در هنر موسیقی ما دیگه ما خودم تشویق کردم خود خواستم که یک هنرمند محبوب شوم خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې مهربانی سرمه که میکنی وقتی دانت چه آواز میشه یا نمیتونی دان آواز بشه نه خیر نیم سرمه نمیکنم بیخی نه از تو دیگه چی میگی شو اصلیش از کاجل میگی چی میگی کاجل برای خو دوستانو یو ماشوم د خپل نیکه سره سپینګیره بابا د امسا سره بیچاره روان کړوب په خار کې
چې د دې ماشوم مخې ته یو ځلي معلم راغلی چې معلم راغلی پوه شي دی بابا یې ویلي دي مسي ته وایي هله بچی وایي ولې وایي ځان پټ کا وایي ولې وایي معلم دی مخامخ روان دی چې ودې نه ګوري یو ځلي دی ماشوم دی خپل نیکه ته ویلي وایي بابا ته ځان پټ کا ولې وایي دې ته مې پرون ویل چې بابا مې مړ شوی ده دوستانو یوه لنډه دم اخلو بیرته راګرځو موږ سره پات شئ دوستانو بیا ښه راغلاست شبنم جان انشاءالله پښتو را خو میفهمی که مو تم بله خب بسیار خوب بیا دغسې دوستانو و یوه هلک خپلې ملګري ته ویلی چې زه نورې تاسو کوڅې ته نه راځم هغه جلۍ ورته ویلې ولې نه راځي ویلې نه د تاسو د کوڅې هلکان ډېر شوق ډېر ناړام هلکان دي ویلې نو چې ناړامه دي لیونی ته څه کوې مو تا خو دوستي یارانه ده راځئ چا قصه کې مه اوسه ویلې نه که نه خبره بله ده وایي څه شی وایي زه چې تاسو کوڅې ته راسم بیا ما پسې سپیان خوشي کوي وایي سپیان راپسې شي پوه شي بیا منډې وهمه پوه شي مجبور سپیان نه وتښتم بیا وایي دا هلکان ټول راپسې چغې وایي جب پیار کیا تو ډرنا کیا جب پیار کیا تو ډرنا کیا همدې په خاطر نه راځم خودت تاله جب پیار کیا تو ڈرنا کیا تعلق کس دوستی محبت خب گپ خود شما که دوستی که ترس چی است و دیگه دوستی که کدیم نمیترسم از خدای خود میترسم دقیقه تنیوالا دوستی وی خدا راضی موتوره ما می نمیترسم یا چک چک بگو دوستانو چی ما چه غیبت ها شروع کردی من بگم دیدان قیزه بنداز به خدای گریبان تازه گرفته تا شست پایت پاره میکنه مرم شناسیانه ای زن حالا چی زیر پای تو گیز دبا بر از کی تو آتش کپا میکنی گپا بزن چی گپ از خیریت است گپ از این قرار است که دیگه جمع عروسی برادرم از برم تنخواره که گرفتی یک جوره کالای نه برم میخری وزنه بل یاد خدا وزنه ما چقدر معاش دارم چقدر تنخواه دارم تو خو گوری خورور 3000 4,000 د کور کرا ورکوم 2-3,000 ته د برق بل ورکوم دا د ګازو شي دا د وړو شي دا د ماشومانو دا د مټکور د مکتب فی شو دغه قیمت څنګه پیسې مې پیا کې ما تو کالا بلا دان سبیل بسر دا دور زمستان شوه که خورد کلان ریزش میگیره ای زن یک برات بزنم خوب او روز ما بر تو صاحب کو یک جوڑا کالا خریدم نو جدید و 2,500 افغانی او را چی کردی تو؟ او را خدا عروسی دختر خالم پاشیدم آل خواروسی برادرم است باید من کالای نو داشته باشم آل خوام نوسیه او چی فرق داره وزن؟ بلا خدا بگیریتا خدا جانا مرگت کنم چپ وزن خو کالا خو نو جدید اونو دا جان کنه میگم را کل سال شریک دیده ما باید عروسی برادرم کالای نو داشته باشم اوه برو سعید تو بیغم باش حمد من برات خواه گرفتم چطور کنیم دیگه گفتم کالا را بر من میخری ما برم که خمیر ترش نکنه عادی چیکار شما تا دستی واده کردی خب وزا خیر دوستانو خدا چې خجالت نشو نو راضی خیر دا خبری پکې راضی خوب است که داری تو خجالت نشدم نه هیچ کم نمیده هیچ گپ هم نیست خوب است که من را گفتم که جارو کو خب شبنم جانی بفرمایید بیا دې کې موي چې څه ورته وایي حقوق بشر وایي حقوق مساوی توی رسه که خود مساوی هم مکمل تیرس کالام فهمی در ساتنا و جارو هم کو هیرم کوی دیگه چی شدی خب امر خانم هم این چیز می باشه کلی در این صورت نه صورتش بسیار بالا بود عزیز اما امر خانم ها بالا می باشه خودت خانم ها اگه با خیر عروسی کنی
خودت هم با اینمی تو شوارت در جای گیر میکنی که کالا و چی و در یک مردم عزتش در جای میکنی نمیکنی؟ نه خیر نه. خوب خیر دست بالا کن خدا این زنه که مرا داده که حال آمده بود دیدی خدا مسلمان بندر نتا خدا توفیق بتشه. خوب او مرا حوصله خوب خیر چک چک با حوصله مکنی خدای دې ژوندی لره شبنم جانې کدام خاندان بود که اول خاندی او تو را مشهور ساخت؟ خب در چندین رسانه ها هم این پرسان از ما شده. ما آهنگی که خود ما خوشم میآید و آهنگ اولین ما بود دیگه آهنگ میهنی بود و از پشت از او آهنگ عاشقی بود خدای صبر را کړي. الله نام عاشقی را که گرفتی خدای صبر را کړي زړه صبر وینشم. بله درست بشنید نه نشنیدم. خو شبنم جانې که کومه سندره دي موږ ته او لیدونکو ته زمزمه کړي. چرا نه؟ تشکر. خب در اندازه و نظر من فکر کنم که شما را تپی خوشتان میآید. الله مرا خود تپی کشتست. خوشتان میآید؟ این زنکی ما که پیشتر آمده بود هر وقت که ما شبنم جان اگه اجازه باشه بفرمایید. دوستانو دغسې وایي کوم سړي د خارج نه خپل یو استاده ورور ته زنګ ووهه زنګ یې ووهه سلام علیکم وعلیکم څنګه چل ده واله کور کې خیریت ده ټول ښه دي وایي ټول ښه دي خیر و خیریت د لالا بیخي چار و پنج هیڅ مشکل پرابلم هیڅ شی هم نشته ده مصرف دې مه کوه خالي لږ جګرخونه یم هغه ویل چېشته جګرخونه یې ویل هغه ما ورته هغه غټ سپی نه و راوړی غټ سپی وایي ولا هغه بېچاره مردار سو لالا یې ویلې ولې ونه نو هغه د چیز دپاره مردار سو ولې وایي موږ او تاسو هغه تور خر نه و هغه بېچاره مردار سوی پوه شي د هغې غوښه یې خوړله که مډوکې ستوني کې بس د هغې د لاسه مردار سو ورور یې وایي خر مردار شوی ده هغه چیز ته مردار سو ویل هغه دې بېچاره مړه شوې وله دیرې ته مړله پوه شي خولم پوه شي لاره کې ولو د بېچاره خپۍ راته وشه مغل ته مردار هغه ورور یو ځل یې ویلې وایي دې مړه شوې ده هغه چیز ته مړه شوله ویل هغې خو لا دادا پسې زړه واچوي ولې وایي هغه مړ شو پوه شي بېچاره هغې دپاره بس نه شو نو ویلې خدای دې خیر کړه بیا خو ټول تباه شو یو موتا پاتې چټي په چټي وایي چې خدای خیر خیرات ده لاړ به شو خپلې ګرانې مېلمنې ته شبنم جان خودت تاله کسی رही तो बा आज सिंडले नाजुक नाजुक कदम चपली जदी है क्या चपला टाप टूप वार मार कदी न कदी خب تانوز نه بیخی خب چل نمبر چپلی تست نمبر چپلی ما افت لیلا 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 زار شملتا لیلا زما خاکی گستا دسرو شنو مسکا لیلا 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 زما خاکی گستا دسرو شنو مسکا لیلا 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 زویا لیلا تناسته تنا لیلا ته ګوري لږ مجنون ته مو ګوره چې دی خوا ولاړ ده که نه ویم څومره ښایسته او خوږه مېلمانه راغلي ویم شیر دادا دا خو زه پېژنم ته دا میوه کېږده که نه چې څنګه یې پېژني مسکین خانه وایې که نه ودې پېژندله مېلمانه ولې نه ویم دا خو ولې زه نه پېژنم دا خو په مکتب کې زما همصنفي وه او بله دا چې دې ته ما دومره نقلونه ورکولې وایم که یقین دې نه راځي پوښتنه ترېنه وکړه وای ښه نو لیوانیه دا خو بیا ښه شوله که نه دا څنګه نقلونه دې ورکړي هغه ګوره څومره ښه سندرغاړې ده ته اوس هم ډانګه یې هېڅ شی نه یي ولې چې شی نه یم او دا خو څه کې شیر دادا د دې په خاطر باندې نه دی وایم د ډیران په سر باندې یو چرګ خلاصه کې چې د خپل دنیا ټول چرګان مې خرڅ کړو او د دې په خاطر مې یو دانه ښایسته موبایل دې ته واخیستو او یو مې ځان ته واخیستو یو وار به ما دې ته مسکال ورکوو او دیگه دفعه ای باید ما مسکال میداد او بس یه وار دو واری را باندې وکیم کو بیا ما ورته ویل خیر است هیچ پروا نمیکنه حالا که موبایل خودی پیسه نداریم یکی بار دیگه میسج میکنیم مسکین خانه
نو ګوره دا چې تامسن پی ولا نقلونه دې ورکړي دي بالکل څومره ښه سندرغاړی ده خو ته باید سندرغاړی راوتی وې که نه ته څه شی شوې زه ته ووایې وایم ې دادا شیره صحیح دی چې دا سندرغاړی دی سندرغاړی ده نو زم سندرې وایم خو زم نیمچه سندرې والا یم که نه څنګه نیمچه سندرې وایې ولې پورې نه وایې د دې په خاطر ما چې کله سندرې ویلې نو دا ماشومان زما د غږ نه ډارېدو نو د همدې په خاطر ما بیا سندرې پرېښودو نو و څه شی وایې اوس به ټپې ویم ټپې ټپې خو وایې نو موږ خو د یو ټپه ما نه اورېدله وی یاره وایم شیر دادا هېڅ درته ویلی نه شم ولې هغه داسې چې بس اوس غټان چې دی زما د غږ نه ډارېږي وای ښه دوستان یو چکچک به وکړو که ما پوښتنه خو نه لرې د مېلمنې نه ولې نه ډېر پوښتنې ترې نه لرم اول خو دا دی چې یو ځل راته وخانده نو بیا به نور پوښتنې درنه وکړم هغه د وی خندل څنګه وخاندې غاښونه ښکاره شي که نه څه ووایم نو که ښکاره شي او که ښکاره نه شي دا به زه څه ووایم باید ښکاره شي هغه د وی خندل د تا وګوره هغه ته خاندي اوس دې پوښتنه کوه پوښتنه وایم په یادېږي دي چې تا مانه یو پوښتنه کولې ما به درته ویلې چې زما په خپله یاد نه دی نو تا له به زه څه شی ووایم نو ولې ته د یو پوښتنې ځواب در سره نه و خدای دې تباه که نو څنګه به مې ورته جواب ویلې شیر دادا او بله دا چې ستاسو په کوڅه باندې تېرېدمه څه وخت نه بس صحیح شو دا شوتلې مې ستاسو غواګانو دپاره وړلې نو چې ته مې ولیدې بام په سر باندې ولاړ وي او دا څه ورته وي په تناب باندې دې کالي خورولې نو ما بیا هغه سندره درته زمزمه کړو په ورورو راځه په زنه نشم خال وخلی دی ما جګر د لالیا په سرو شونډو د رنګ وخلی دی مسکین جانه ژوندی وشوره اوس د ورورو ورځه بس دا چې هم دومره د لیواني کړو ځه نو که نه مګه راځه خب شبنم جان مسکین جان دیگه در برنامه ما این تو یگان میوره میاره مزاحمت میکنه که میمانم مارم سردرد میکنه خدا کنه تو رو سردرد نکرده باشه نه خیر نی خواهش میکنم خوب است که در وقت برنامه میاد قصات شما هم تیر میباشم روشنی الله تو رو زنده داشته باشه بخیر باشی این صدای تو رو مادر من در خانه خیلی خوش داره بسیار خوب زنده باشم نمیشه که نمی آهنگ و نموز یگان داشت پس خانه هم بخوانی ما هم بشنوم تو هم بشنوی او هم بشنوه کل ما خوش خواب بودیم خوب داشت پس خانه با تنها خودم اگه بخوانم خودم کیف میگیرم نه من خواستم که دادم حضور بیننده ها بخوانم که یک چهار نفر دیگر هم خوش بیان شبنم جان نیره نگفتی که کی تشویق کردید که برای اونر روی آوردی خب در اونر اکثر کسا میگه اکثر دوستای ما که مرا مادر جان و پدر جانم تشویق کرده سلام یو سلام او الله سلام او سل سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو راغلو میلمنو تعالی ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د بلا د وخت خپرونه تر پایه پورې وګورئ دوستانو دغه ځینې خلک هم چې وګوري ډېر سست و پست دي په خبرو کې که یو عادي پوښتنه هم ترې نه وکړي چې ورور رابله ورځ بیا ښار ته لاړې بیا به ورته شروع کړي قصه او الله راغلم دروازې نه چې ووتم هلته ملګری مخامخ شو هغې خوا ته بیا ودرېدم بیا مې ورته چای ست وکړو بیا راسره نانو شو راغلم سړک ته ودرېدم موټر راغی ودرېده چې ګورم موټر ډک و هغه لاړه بل موټر راغی هغې ته مې لاس ورکړ چې ګورم هغه رینجرو پکې لرګي بارول تېر شو هغې م راته ونه درو بیا بل موټر راغی هغې کې وختلم ښار ته لاړم سودا مې واخیستله زړه به دې دغه قصې نه تور کړي بیا همداسې موږ ملګری دغسې په ټیلو به لګیا هم دغه خبرې چې اوس مې وکړم دغسې میده میده زړه به یې سړي ته د قصو نه تورو نو ما ورته ویل والکه تو دومره په قرار قرار غږېږي دا څه کې لږ دره تیز شه لږ دره چالاک شه بعد ته خو بیخي سړي زړه د قصې نه تورې
بیا یې مخ دی خوا که عجیبه خبرې کوې ته وله زه خو اوس ډېر تېز سوی یم په خدای چې وړکی یم یو ځلې د خر د سر نه ولېدلی یم اخ مې نه شو ویلی ما ورته ویل چې تنام دا ته داسې سستې سستې خبرې کوې که تا خاندان کې ټول همسې سست سست غږېږي ویلې عجیبه خبرې کوې زه خو لا په ټولو کې ډېر تیز یم دادا مې د خدای وبخي پوه سي هغې د صرافۍ دوکان جوړ کړی و بیا پوه سي ګوته به یې په 15 کې وله او زه به په 15 کې بیا یې تاوان وکړو دوکان یې خرڅ دوستانو بیا دغسې وایي کوم شاعر و راغلی د چاکورې ټکولی خو د شاعر تخلص چې و زخمي و کله چې دا کور دروازه ټکولې ټکه 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 د کور خاوند غږ کړی څوک یې ویلې څوک یم زخمي یم د کور خاوند ویلې وروره وبخه دا ما کور د شفاخانه مخې ته دلته لاړ شي بیا دغسې دوستانو و یوې ښځې نوی سیم کارت واغست غوښتلې چې خپل دا خاوند باندې یو ټریننګ و معلومات وکړي بس د اشپزخانې نه زنګ وهلی ده خپل خاوند ته هلو سړي چې د هغه غږ ودرېد هلو څوک یې ویل ته څوک یې خو په خبرو کې دې ښځې ویلي تا سره مینه لرم وایي لیونۍ اوس قطع که ولې ښځې ورته ویلي وایي پس ته زنګ ووهه بل د لیونۍ لور هلته مخامخ ده چې هغه یې وانه وري مننه دوستانو یو جهان دوستانو نن موږ سره په خپرونه کې ډېره ښکلې ډېره تکړه بااستعداده ځوانه سندرغاړې میلمنه ده دا چې څوک ده د یو جیب چک چک سره راغواړو شایسته شبنم شایسته جانې په خیر راغلی هر کله راشي زنده باشین بخیر آمدی بر برنامه ما زنده باشین تشکر بلاد باخلم نام برنامه ماست بسیار خوب خودت چی گفتنی داری بر مهمانه تالار بر بیننده تلویزیون شمشاد خب ما در نوبه خود اول بر شما سلام تقدیم میکنم و در تلویزیون زیبای شمشاد و در حاضرین بر تالار و بیننده های عزیز مننه شبنم جان خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې مریضي جوړ ناجوړ تکلیف انشاءالله بیخي لږه فټ ګلون شي شته درد مرد ریزش هیچ چیزی هم شکر نیستی زکام وکام انشاءالله شکرگزار هستم که نخیر خب رابندان چطور بود رابند من خونه بود خب ازدحام ترافیکی خود طبعا زیاد میباشد خودت پیاده آمدی در موتر نخیر در موتر اینی در مردم مهمان میگه که در موتر می دیگه مهمانه کلش در موترسیکل می آمد زنده ایسی خوشحاله اوسی دا از کلی که در پیش گم کوالی نمیگه جنگ پتی و سر پتی که نمی صفحه است را باشه خوب است تصمیم عروسی را چی وقت میگیری؟ خب تصمیم عروسی حالا درباره‌اش گپ نمیزنیم چرا که وقت ما تصمیم عروسی رو گرفتیم گرفتی؟ بله خدای دې ژوندی لره شمدان جانې خوشحاله اوسې خودت در خانه که جای را جارو میکنی یا کدام وقت دیگو کاسر میشوی ظرفی میگمد راستی تا بگو پشت ما چقدر گیران میکنی راست بگویم والا شما خود تانوز دیادم نامدین بیخی کسی را که دوست دارم او زیاد دیادم میایم خب بله او را در شفر میگی نامش نمیگی در شفر میگی شیره خب اونا خودشان میفهمن الله خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې شمدم جانې خودت چند رقم خنده را یاد داری راست تا بگو زنده باشن امرای شما خب یک انسان که طبعا هنرمند میشه او باید در هر لهجه البته در هر زبان بخوانه نه بیشک پشتو فارسی خب پشایی ازبکی هزارگی بیشک کلی زبانه ما شما دیگه یک هنرمند کامیابیش دمی باشه خو دیر خو واقعا خو هنرمند باید په هر ژبه سندري وای ما پرسان میز ما میگم چند رقم خنده را یاد آید ای الله اینال خوب فهمیدی خنده خب چند رقم یک خنده از خودم است دیگه اگر تمثیل بگوید تانوز تمثیل یاد ندارم اونم خنده از خودت اگر برای بیننده برای ما ما هم خوشم خودت هم خوشی و بیننده هم خوشم نخیر نیست خنده خودم گم شده خوب
ایرانی بود خدای دې ځنډې لره خوشحاله وکړي دوستانو د خپرونې په دې برخه کې سیده په سیده یوه لنډه دمه راخلو او بېرته راګرځو د شمشاد نړیوال ټلویزیون سره اوسئ دوستانو بیا ښه راغلاست د سر تندور نان پخته میکنم بایی بر ما ټپی میخوانه خب بسیار خوب آشنا پټوکو نه پوهیږي وای 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 ما پخوره زلفو وهم مرور شونه زما جانان دومره ښایسته دی وای 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 د ډېره شرمه ترې ګلان مخ پټوینه جانانه وایه که څه وایې وای 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 د سهار خوب مې زنګوي ویده به شمه وړوکی ورورې په زړه کوي وای 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 چې شین خالۍ خورې وي بام ته وخیزینه رقیبه ځان سره به اشنا ښکلې ګرځوم رقیبه ځان سره به اشنا ښکلې ګرځوم ښکاره په دې کوڅو کې لاس نیولې ګرځوم ښکاره په دې کوڅو کې لاس نیولې ګرځوم رقیبه ځان سره یو جهان مننه د خپلې ګرانې مېلمنې نه په واقع چې ډېره ښکلې زمزمه یې وکړله دوستانو د خپرونې په دې برخه کې شبنم جان خپله چی وی یک وقفه کوتاه میگیریم خودت میگی بین میرو برو کمره پس برمیگردیم بگو با ما باشی خب یک وقفه کوتاه میگیریم دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې یو کنجوس کې نه سړی راغی هوټل ته د ډوډۍ خوړلو په خاطر چې کله دې ته ډوډۍ راوړې ده ډوډۍ خوړلې ده چې جب کې لاس وایي چې پیسې نشته ده چې پیسې نشته ده په دغه وخت کې هغه هوټلي ته غږ کړی ای وروره سړی راغلی وایي څه خبره ده وایي لکه خامخا تاسو په هوټل کې څوک ډوډۍ وخوري که نه او پیسې ورسره نه بیا تاسو ورسره څه شی کوئ د هوټل خاوند ویلي وایي داسې بوکسونه یې په دې خولې وهو چې بیا یاد یې دلته ډوډۍ ته رانیسي وایي ښه چې دا یو بوکس یې وهلی بېچاره سړي خولې نیولې هوټل نه وتی بله ورځ وروره نیواله چې ګوریم دغه سړی بیا هم دې هوټل ته راغلی کوم لس ملګري هم راوړي ځان سره ټولو باندې ډوډۍ خوړلې هغې وروره موږ سره پیسې نشته وخورئ لیونی زه چیز دپاره یم زه خرابات کوم خو وروره ډوډۍ خوړلې غرب غروب او ټوله نیواله درې څلور خولاکه یو ځل یې غږ کړی دی هوټلي خاوند ته هوټل خاوند ته یې غږ کړی دی سړي ای وروره څه شوې راشه مالک راغلی وایي څه شی دي وایي بوکسونه دې شروع کړه موږ ځو یک جهان تشکر که آمدی در برنامه ما که آمدی چقدر خوش شدی راست بگو خب زنده باشین طبعا واقعا زیاد خوش شدم که برنامه مقبول و زیبای شما از طریق تلویزیون شمشاد ما هم بیرندهش هستیم بلد وخلم الله خب وقتی که خودت دندانه تا برس میکنی باز برس هایی تو میدنی از قلیل تا شور میدی یک سوال جالب تانست از ما این سوال در مکتب کس نکده خب برس شور میتم دندانه خود خب کلر شور نمیدی نیرم مثلا دوستانو هغه څوک که خامخا یاد نه لري لکه ما غوندې باید د شبنم جان نه یاد کړي ما مخکې بیا سر خوځاوده
خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسي او جهان لاړ به شو شبنم جانې ته دې چې کومه ډالۍ موږ ته راوړې ده د بلا د واخله خپرونې ته د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو ته تالار ته چې میلمانه راغلي مایک به ورکړو دوستانو یو چکچک به ورته وکړو چې دې کومه ډالۍ موږ ته راوړې ده